چې کله د ECG په پیپر او په باکسز او د ECG په سپیډ او د ECG په کولو باندې کله چې د هغه ځای نه خلک دا شیز ویل شروع کړي یا سټډي کول شروع کړي نو بیا مخکې ورته ډېرې خبرې ډېرې اسانې ښکارېږي. څنګه تاسو کتلی شئ چې کوم د ECG دا کرښې دي چې کوم دا ګراف دی دا په یو پیپر باندې پلاټ شوی دی او په دې پیپر کې تاسو ته ښکاري چې یو بیگ باکس دی بیا په هغې کې دننه واړه باکسز دي. دا یو بیگ باکس دی د ECG د پیپر. که تاسو وګورئ نو څه سمال باکسز دي نو هغه څومره دي 1 2 3 4 5 نو لکه په هوریزونټلی په ایکس اکسس باندې هم 15 سمال باکسز دي. اوس یې ورټیکلی شمارو 1 2 3 4 5 په ورټیکل هایټ باندې واخلئ 7 8 1 ملي وولټ. تاسو ته چې په دې سکرین باندې اوس کوم شیزونه ښکاري هغه ټول ما تاسو ته ایکسپلین